که پوښتنه درنه وکړم چې ستا په ژوند کې څه شی ډېر زیات مهم دی، څه شی د لومړیتوب دی، ته به حتما وایې چې الله پاک، زما کورنۍ، زما ماشومان، اولادونه، مور او پلار، زما صحت، زما عبادت او دغه نور شیونه. خو که بیا درنه پوښتنه وکړم او د دې خبرې حقیقت معلوم کړم او سوال درنه دا وکړم چې ته په 40 ساعتونو کې خپل وخت په څه شي باندې ډېر تېرې، په څه شي باندې ډېر فکر کې، په څه شي باندې ډېر مال لګې او کوم شي ته په دغه 40 ساعتونو کې ډېر وخت ورکې. دغه پوښتنې ځواب به راکړې، فکر پرې وکړه. اوس تا ته معلومیږي چې ستا لومړیتوبونه څه شي دي. ستا په ژوند کې لومړیتوبونه هغه دي چې څه شي باندې ته ډېر وخت کوې، څه شي باندې چې ته ډېر مال مصرفوې، څه شي باندې چې ته ډېر فکر کوې. دغه ستا لومړیتوبونه دي. دا نه چې ته یې وایې، بلکې هغه چې ته یې کوې او په عمل کې ثابتوي. اوس نو په دغه خپل روزانه روټین باندې دغه 40 ساعتونو کې چې ته څه کوې، په دغه باندې فکر وکړه او د دغه قاعدې له مخې تا ته اوچت معلومیږي چې ستا د ژوند لومړیتوبونه څه دي. که ستا د ژوند لومړیتوب دا وي چې ټوله ورځ وخت په سوشل میډیا، بې ځایه خبرو، مجلسونو، چکرونو، خوبونو دې باندې تېرې، نو پوه شه چې ژوند ضایع کوې. او که برعکس غواړې ژوند دې بهتره کړې، هغه څه چې تا نه پوښتنه څوک وکړي او دفعتن یې وایې چې زما په ژوند کې الله مهم دی، زما کورنۍ، زما صحت، زما درسونه، زما دا ده، او عمل کې بل څه وایي، نو هغه چې په خوله یې عاجل جواب ورکوي هغه دې لومړیتوبونه که ته به یو بریالی انسان شي.